مولانا روم رحمت الله علیه مثنوی شریف کې د عبرت لپاره ناشنا واقعات ذکر کړي دي. خو کاش چې موږ په خبره سوچ کولی. موږ د رحمان بابا شعر دی وی توره ګیره مې سو شپینه زه حیرانم، توره ګیره مې شو سپینه زه حیرانم، چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ، بوډاګان شو سپینګیري شو، خو نه راګي عقل راغی او نه راګي چې کوم دی سوچ او فکر راغی. نو مولانا روم رحمت الله علیه د محمود او د ایاز واقعات نقل کړي دي. یو واقع دا نقل کړي دا چې بادشاہ یو ځل د خپل وزیرانو د ټولو خلکو امتحان علی امتحان یې غشتو چې دا زما وزیران او دا اسمبلی والا د دوی څه پوزیشن دی، دوی خو لاس په سینه باندې ګرځي تابعدار یم، چې پته ولګي چې د دوی دا محبت زما سره رښتینی دی او که دروغجن دی. نو اعلان یې وکړ دا محمود بادشاہ دی او ایاز دا هغه غلام دی. اعلان یې وکړ نن زما یو فیصله ده، هغه دا چې ما د خپل دلبار او د خزانو دروازې کلو کړي دي او چې ستاسو کې څومره کسان دي چا چې په څه باندې لاس کېښوده هغه به د هغه وي هیري دي، جواهرات دي، ملغلرې دي، د پیسو د بنډلې دي، ګوتې ډکې دي، وی چې چا په څه باندې لاس کېښوده ابه زما طرف نه هغه ته تحفه وي. واپس بیرته نه علم بس صاحب خلک شروع شو، چا د سرو په خښتو باندې لاس کېښوده، چا په هیرو جواهراتو باندې لاس کېښوده، چا څه واغشتو چا څه واغشتو، وی چا چې په څه باندې لاس کېښوده هغه د هغه دی. نو خلکو مختلفو چا په وینځو باندې لاس کېښوده وینځه زما، بادشاہ دربار کې بلا وینځې وي، خلکو په مختلف څیزونو باندې لاسونه کېښوده. ایاز یو سیټ ته غلی ولاړ دی، بادشاہ ورته وایي ایازه تم په څه باندې لاس کېږده که نه، د خدای بنده خلک په جواهراتو په ملغلرو په څه باندې لاسونه ږدي نو تم په څه لاس کېږده که نه. بادشاہ به د سره ډېر زیات محبت کولو، ډېره مینه به یې ورکوله. دا د بادشاہ سره به خوا کې ناستو ډېر نیازبین یې ساتلو غلام. نو ایاز ورته وایي بادشاہ سلامت تاسو چې څه ویلي چې څه باندې چا لاس کېښوده نو هغه به د هغوی، نو دا حقیقت دی که ګپ دی؟ وی نه حقیقت دی چې چا په څه باندې لاس کېښوده هغه د هغه شو. ایاز راغی د بادشاہ په سر باندې لاس کېښوده، د بادشاہ په سر باندې لاس کېښوده، وی د وعدې مطابق دا به زما وي. بادشاہ ورته بلکل. خلکو ویل که ایاز خو موږ غلام دی، ځکه چې بادشاہ کله زما شو بیا خو ټول کائنات زما دی، د بادشاہ چې څه دي نو دا زما دی. بادشاہ د سره به دی وزیرانو د خلکو به ورسره حسد کولو، غلام سړی دی، بادشاہ دله دومره لفټ ورکوي دومره چې کوم دی خیال ساتي، اده کې څه داسې کمال دی. بادشاہ قوم ته وکته وی د ایاز په سوچ او په فکر باندې پیش شو. دویمه واقعه لیکلې ده چې ایاز دربار کې یو الماره جوړه کړې وه، کمره کې دننه یو الماره جوړه کړې وه، هغې ته تاله اچولې وه، تاله به وله اچولې وه، چابیانې ورسره وي. خو په ورځ کې یو ټایم خامخا ایاز به لاړو د المارۍ به یې کولو کړه، المارۍ به یې کولو کړه او سر به پکې ورښکته کوي، یوه شیبه به المارۍ کې وکتل لا وکتل، بیا به یې تاله ولګوله او چابي به یې جیب کې واچوله. څو کسان ورته ویل دا چابي مونږ له راکړه، وی نه جي نه چابي زه چاله نه ورکړم. خبره خوره شوه چې معلومیږي دا چې د ایاز په دې المارۍ کې د بادشاه ډېرې خزانې او مال دولت جمع کړي دي، ځکه چې چابي هم چاله نه ورکوي، څوک پرېږدي مولا نه چې څوک یې وګوري. نو حاسدان خو وي که نه، حاسدان خو وي، حسد والا وي، دلته به درپسې مونځ وکړي او چې جومات نه بار وځي نو بیا به سوځي چې د استاد جي دا روټۍ ولې خوري، استاد جي دا خلک چې کوم دی بیا د حسد نه ډکي، علماء سره بیا حسد او بغض کوي، مونځ به هم ورپسې کوي او وروسته به ورپسې بیا لږې ډرامې به هم ورپسې کوي او ځای به ګوري مقام به ګوري چې جزدار شوې لږه شان سوړه در کې پیدا شوه که نه، چېرته لږه غلطي دې وکړه، چېرته لږه غلطي دې نه وشوه بیا به هغه غلطۍ کې چې کوم دی لګیا به وي. نو حسد والا خو وي، نو خلکو ایاز سره حسد کولو، نو خبره بادشاہ ته ورسوله، وی بادشاہ ایاز یو المارۍ جوړه کړې ده او چابیان هم چاله نه ورکوي او روزانه دغې المارۍ کولاوي او وردننه کېږي پکې او ګوري. بادشاہ وی رښتیا وایي او فوري ایاز پسې کس ولېږه، ایاز یې راوغوښته، ایازه تا په دې فلانکې کمره کې الماره جوړه کړې ده
وی او جی او شته پکې وی تاله دې ورته اچولې ده وی او تاله مې مولا اچولې ده وی چابي هم چاله نه ورکې وی او جی چابي هم چاله نه ورکوم وی روزانه یو ځل د المارۍ کلاوې ګوریا وی او جی او وی ښه چابي راکړه وی دا ولې چابي بادشاہ محمود له چابي ورکړه محمود یو کس راوغوته وی راشه ورشه او د المارۍ کلو کا المارۍ کې چې څه دي نو دا راوړه چې څه په المارۍ کې دي ټول راوړه که نه شي راوړی ځان سره کت بوځه یا سورلي ځان سره بوځه المارۍ کې چې څه دي نو هغه راوړه سړی لاړه او په المارۍ کې چې څه وو نو هغه یې راوړه د بادشاه مخې ته یې کېښوده بادشاه چوکه ته یو زړې څپلۍ وې چپړې شلېدلې هغه یې راوړې او یو زړه غوندې ټوپۍ پکې پرته وه او یو 12 ځایه شلېدلې جامې پکې پرتې وي راوړه وی آیا د المارۍ کې دو وی جی المارۍ کې دو به تاسو راوړه وی دا ولې ته د دې چابي هم چاله نه ورکې تاله دې مو ته لګولې وه او روزانه چې تتلې او کتل به دی نو په دې رات مې پېږه چې دا څه شي وی بادشاه سلامت دا د هغه وخت زما لباس و چې کله زه غریبي او فقیرې را په مخه کړی وم او تا ته مې راوړه تاله رالم او تا ته مې چې بادشاه سلامت زه غریب یم پیزار مې هم زوړ دی جامې مې هم شلېدلي ما ځان سره نوکر کا ماله نوکري راکا نو تا زه قبول کړم او تا زه مزه په خپلې نوکرۍ ولګولم نن زما کپړې اعلی دي زما پیزار اعلی دی او زه تا سره بادشاه سره خوا کې ناست یم نو ما دا کپړې او دا سپلې او دا پیزار ما په دې المارۍ کې بند کړي او زه روزانه ورځم او دې ته ګورم او ویم چې آیا دا ته هغه کس وي چې دا ستا سپلۍ وي دا ستا چپړې وي دا ستا کپړې وي نو کله چې زه دا ګورم او نن خپل حالت ته ګورم نو زه یم چې ما سره څه دي نو دا زما د بادشاه په ما باندې نظر کرم دی دا د هغه په ما باندې مهربانۍ دي کنې زما حیثیت زما شان اخو دغه چې زما دغه شلېدلې کپړې او شلېدلې پیزار مې و